ولی بیلیونران یوازې $1 معاش اخلي؟ دا راز به دې حیران کړي که زه درته ووایم چې ځینې د نړۍ تر ټولو شتمن خلک یوازې $1 معاش اخلي. باور به وکړي. تصور وکړئ یو کس چې میلیاردونه ډالر لري، خصوصي جټ لري، لوی شرکتونه چلوي، خو رسمي معاش یې یوازې $1. نو پوښتنه دا ده، دا خلک لیوني دي که ډېر هوښیار؟ حقیقت دا دی، دا د پیسو د نړۍ یوه ډېره هوښیاره لوبه ده او ډېر خلک پرې نه پوهیږي. اوس راځو اصلي موضوع ته. لومړی مهم ټکي، معاش یا سیلري او شتمني یا ویلث یو شان نه وي. عادي خلک خپل عاید د میاشتني معاش له لارې ترلاسه کوي، خو بیلیونران لکه ایلن مسک او مارک زوکربرګ د هغوی عاید د اسټس نه راځي. اسټس یعنی شتمني لکه شرکتونه، ونډې یا شیرز، ملکیتونه او پانګونې. که د شرکت ارزښت لوړ شي د هغوی شتمني هم لوړیږي، حتی که معاش یې $1 وي. دوهم مهم دلیل، پیغام او باور، ټرست اند امیج. کله چې یو سی ای او یا د یو کمپنۍ مشر ځان ته یوازې $1 معاش ټاکي، نو دا یو قوي پیغام ورکوي. یعنی خلکو ته وایي چې زه یوازې د پیسو لپاره نه یم، زه د شرکت د بریا لپاره کار کوم. همدا علت دی چې ایلن مسک او مارک زوکربرګ او حتی جیف بیزوس په ځینو وختونو کې ډیر کم معاش اخیستی دی. دا کار د خلکو باور زیاتوي او د شرکت ارزښت لوړوي. اوس راځو هغه ځای ته چې اصلي پیسې پکې دي. ډیر بیلیونران خپل عاید د معاش نه بلکې د شرکت د ونډو له لارې ترلاسه کوي، یعنی شیرز له مخې. کله چې د شرکت ارزښت لوړ شي د هغوی شتمني هم په چټکۍ سره لوړیږي. ځینې وخت هغوی ته د سټاک آپشنز ورکول کیږي، یعنی د ونډو یو څو انتخابونه ورکول کیږي چې وروسته یې په لوړه بیه پلوري. یو بل ډیر مهم راز، پور اخیستل د شتمنۍ په مقابل کې. بیلیونران اکثره خپل سهمونه نه پلوري، یعنی خپل شیرز نه خرڅوي، پر ځای دوی د خپلو ونډو په مقابل کې له بانک څخه لوی پور اخلي. نو هغوی نقدي پیسې لري خو خپل سهمونه هم ساتي. اوس راځو ډیر مهم ټکي ته، مالیه یا ټیکس سټریټجي. کله چې معاش یوازې $1 وي نو انکم ټیکس هم ډیر کم وي. انکم ټیکس یعنی د هغه ټیکس چې په عاید باندې لګول کیږي، خو د هغوی اصلي عاید د کیپټل گینز له لارې وي، یعنی د دوی د شرکت له اړخه چې کومې ګټې شوي وي د هغې له لارې ترلاسه کیږي. او دا مالیه اکثره وخت هغه وخت ورکول کیږي چې سهم وپلورل شي، یعنی شیر خرڅ کړي. او مخکې ما یادونه وکړله چې سهمونه دوی نه خرڅوي، بانکونو ته په پور یا په قرض باندې ورکوي. یعنی که سهم ونه پلورل شي مالیه هم ځنډیږي. دا یو قانوني مالی سیستم دی چې ډیر خلک پرې نه پوهیږي. شرکتونه د سی ای او یا د کمپنۍ مشر لپاره مختلفې معاوضې لري، یعنی اوږدمهاله معاوضې، د همدارنګه د ونډو د تقسیم معاوضې، او یوازې دا نه چې د دوی د معاش کوچنۍ برخه پکې ونیول شي. بل مهم ټکی چې دی هغه کنټرول او ځواک دی. کله چې یو بیلیونر د شرکت ونډې لري نو هغه د شرکت پریکړې هم کنټرولوي، خو که یوازې معاش واخلي دا ځواک نه لري. نو د هغوی لپاره ونډې تر معاش ډېرې مهمې دي. حقیقي مثالونه زه تاسو ته درکم. ایلن مسک، مارک زوکربرګ او نور لوی بیلیونران کلونه یوازې سمبولیک معاش اخلي، خو شتمني بیا هم په میلیاردونو کې وي. دا موږ ته ښیي چې اصلي لوبه د معاش نه بلکې د شتمنۍ د جوړولو ده. نو بل ځل چې تاسې اورئ چې یو بیلیونر یوازې $1 معاش اخلي، نو دا فکر مه کوئ چې هغه کم عاید لري، بلکې دا فکر وکړه هغه د پیسو د نړۍ قوانین درک کړي او داسې لوبه کوي چې نور خلک پرې نه پوهیږي. معاش کوچنی دی خو شتمني بیا له حسابه بهر ده.